دوستانو د خبرونو په دوام باندې یو ځل بیا یو بل ځانګړې او ښایسته خبرونه د پسرلی په حق لا تاسو جلال آباد ښار عیدګاه مسجد کې برابرو او دلته عیدګاه مسجد ته ډیر شمېر هیوادوال د چکر لپاره راځي بیا خصوصا مازیګری ډیر زیات رنگین وي او مازیګری ډیر دلچسپ او خوندور وي پیغام مې دغه ده چې پسرلی ده نو هر یو ځوان ته پکار ده چې یو نیالګی د دې وطن دپاره کښېني نو زمونږ هم ګټه د ولس د ټولو ګټه ده هم به هیواد ښېرازه شي هم به دغسې تفریح لپاره یو ځای برابر شي هیوادوال لانډی ټپه به راسره نه وي او یو شعر به ته ډالۍ کړم مهرباني وایي سترګې د یاقوت دي ملغلرې سپین غاښونه او سر تر پایه درسته د شاهانو خزانه یې هی هی پسرلی دی او تر څو دغه بوټي او ونې چې دی شنې دي دلته موږ باید نورې وکرو راوړو او د دغه سرسبزه فضا ده د دې باید موږ شکر ادا کړو شکر ادا کول یې دا دی چې پاکې وساتو او دغلته خلک راځي دغه چپس او پکوړې او دغه شیان خوري بې ځایه دا پلاستیکونه وانه چوي تر څو دا فضا چې دی پاکه اوسي او زموږ او شنه او موږ پکې ناست دا به ښه ښکاري السلام علیکم د برایټ لایف افغانستان ډیرو درنو لیدونکو هرکله هله د ټول براته خیاس او د ژوند د غشبي ورځې به در باندې ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ تېرېږي تاسې به ټول خیاس او ژوند به مو ښه وي دوستانو د خپرونو په دوام باندې یو ځل بیا یوه بله ځانګړې او ښایسته خپرونه د پسرلي په هکله تاسو ته جلال آباد ښار عیدګاه مسجد کې برابرو او دلته عیدګاه مسجد ته ډېر شمېر هیوادوال د چکر لپاره راځي بیا خصوصا مازیګری ډیر زیات رنگین وي او مازیګری ډیر دلچسپ او خوندور وي دلته نو بیا ښایسته شنه چمنونه ښایسته ګلان او همدارنګه د نارنجانو بوی هغه څه دي چې خلک یې دته ډیر زیات لیواله کړي تر څو دلته راشي او دلته مازیګری له دوستانو او د کورنۍ له غړو سره رنګین کړي نو دلته له هیوادوالو سره همدارنګه دلته له راغلو خلکو سره خبرې اترې تر سره کوو چې دوی څنګه راغلي دي پسرلی څنګه پیل کړی دی او څومره له دغه حالت او له دغه ناستو څخه دلته دوی خوندونه اخلي نو ملتیا مو کوي تاسې موږ سره زموږ دغه ښایسته ځانګړې او پسرلنۍ خپرونه تر پایه وګورئ او خوند ترې واخلئ دوستانو یو ځل بیا هم ښه راغلاست هیله د ښه به یاست څنګ ته مې یو ځوان ولاړ دی د ده ځوان سره خبرې اترې تر سره کوو السلام علیکم ځوانه وعلیکم سلام په خیر راغلی وروره ډېره مننه کور ودان نوم مبارک دی نوم مې کلندر پاچا دی او دغه همدې ساحې اوسېدونکی یم ښه خوشحاله شي ډېره مننه هر مازدیګر عیدګاه ته راځي که نه نن دې یوازې لار راغلته کړې ده طبعا دغه ساحه کې چې کاري دفتر نه راوځو بس دغه ساحې ته راځو نو دغه لږه تفریح ځای ده بس دغه لمونځ هم کوو همدې ساحې ته راځو لږ ساعت تېروو ښه د مازدیګر لمونځ هم دلته را رسوي یعنې بلکل همداسې بیا اسان دی که ملګري هم درسره هېڅوک ملګري یادي به ټول دغه لږ کینو بس هغه مجلس کوو خپل ساعت تېروو ښه زیاتره خلک دوستان ملګري چې مجلسونه کوي چای مې ځان سره راوړي یا چپس پکوړې شاید ځان سره راوړی او که څنګه والا خو موږ چې دغه مازدیګری چې به دفتر کې چې اوس کو بس دفتر بند کو نور راځو دلته ښه دلته یوازې هغه تفریح ته راځئ چې یو شیبه خوانه کوو سره بس نور به وځو پته به د عیدګاه ماحول څنګه دی خلکو تګ راتګ څنګه دی دلته والا ښه برابر دی دغه د
دغسې یو سکون ورکوي دغه پسرلی دی ټول شنه بوټي دي نو دغه د انسان مغزه ورسره لږ ارامېږي همداسې ده پسرلی دی کومه لنډۍ ټپه درسره شته دی که نه والا لنډۍ خو ډېرې خو کله چې میک ته ودرېږي بیا هغه ټولې دانې د یاده ودرېږي خو یو دانه به درته ووایم چې ته خفه نه شې مهرباني هغه لنډۍ داسې ده وایي د مرچکو امیل به جوړ کړم د مرچکو امیل به جوړ کړم او زه مې زرګر ته نه محتاج وم هاي ډېر ښایسته ډېره زیاته مننه وروستی کې څه پیغام یې درسره مهرباني پیغام مې دغه دی چې پسرلی دی نو هر یو ځوان ته پکار ده چې یو نیالګی د دې وطن دپاره کښېني نو زموږ هم ګټه د ولس د ټولو ګټه ده هم به هېواد ښېرازه شي هم به دغسې تفریح لپاره یو ځای برابر شي هېوادوال همداسې ده خوشحاله شي ډېره زیاته مننه کوو کور ودان خیر وي دوستانو بیا هم هرکلی هیله د ښه بیاس جلال آباد کې یو او عیدګاه مسجد کې نو دلته یوه ډله ځوانان ناست دي او ترمنځ یې موږ هم یو نو د دوی سره به خبرې اترې تر سره کوشي دغه مازدیګر یې څنګه فایل کړی دی څنګه یې تر دغه وخته را رسولی دی او عیدګاه ته هره ورځ راځي که څنګه نو مالتیا مو کوئ او تاسې موږ سره زموږ دغه خپرونه تر پایه وګورئ له هغه سره یې را فایل کوو او د ورور سره ښه راغلاست تر سره کوو السلام علیکم ځوانه وعلیکم السلام طبیعت دې ښه دی خیر دی صحت دې ښه دی شکر دی خیر خوشحاله شي مننه نوم مبارک دی نوم سمیم خان سمیم خان او د کوم ځای د کامې کامې ښه دغه ملګرو معرفت به م تر سره کېد دا مې ټول ملګري دي عباس کوچې حاجي صاحب باشین طاقت خان یوس خان او افتخار ټول د دوستان ملګري دي یعنې او ټول دوستان ښه دلته عیدګاه ته هر مازدیګر راځئ که نه یوازې نن مو لار راغلته کړې ده بس راځو دلته م کور دی کله م زړه تنګ شي همدې خوا راوړو راځو شاته م کور دی ښه بیا چې دلته راشئ بنډار هم تر سره کوئ که نه په دې بنډار کې بیا چای مې یي که نه ګیلې ملې کوو یو چای څنګه نه یي هر شی یو بغیر له چای او بنډار هم خوند نه او بالکل ولې نه خوند کوي څومره خوښ او خوشحاله شي د ملګرو سره دلته راغلی او بنډار دې ورسره تر سره کړی اوس هغې نه لږ خفه یم ملګري ټول خوشحاله یم د خفګان لامل خو به معلوم وي که نه ګپ لګوم دا خبره را باندې ډېر ګران دی ځکه داسې خبرې کوم ځکه دې خفه شوی ښه خوشحاله شي ډېره مننه ځوانه ده ښه انشاءالله شکر در صحت دې ښه دی ډېره مننه خوشحاله شي ملګري دوستان دي که نه شکر ټول انډیوالان دي دوستان څومره هغه د خوښۍ احساس کوي چې دې ملګرو تر څنګ ناست یو دلته بنډار دې ورسره کړی خوشحال ډېر یو چې همدغه مازدیګر ټیمي بس ټول انډیوالان راجمع کېږو عیدګاه ته راځو یو ساعت دوه ساعته ګپ و شپ لګو او ښه خوشحاله یو خپلو کې امن فضا ده او ښه موسم ده او ماشاءالله ټول ننګرهار سرسبز ده وضعیت هم ښه دی عوام ښه ده خلک ښه ده ښه ډېره مننه دلته یوازې عیدګاه ته دې ملګرو سره یو ځای راځي که نه بیا زیاتره خلک جمعې په ورځ باندې داسې لرو ولایتونو ته یا د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو ته سرسبزه ولسوالیو ته په چکرو باندې ځي هغلته هم دې دوستانو سره ځې که نه هغلته بیا نورو ملګرو سره ځې راځي نور ملګرو سره هم ځو خو بعضې وخت چې د عامې ورځې بیا دلته راځو او چې کومه ورځ د چکر ټیمي یا ورځې جمعې ورځ بیا لرې ځو چکر وهو یاران دوستان نور مې بس یو ډله جوړو نو یو لس پنځلس شل انډیوالان یې هر وخت ښه یعنې بنډار تر سره کوئ بېشکه ځان خوښ ساتئ یعنې او انشاءالله ځان چې خوښ ونه ساتي کېږي هم نه که نه کېږي ځکه ژوند په همدې روان دی بس ځوان چې خوښ ونه ساتو خوشحاله ونه ساتو خپل سات پالي دنیا او دغه امن فضا ده دې کې ګپ و شپ او چکر ونه وهو بیا خو خپل هېواد د خپل هېواد کې باید هر ځای ته لاړ شو هر ولسوالۍ ته هر ولایت ته او ژوند نه باید خوند واخلو همداسې ده ډېره مننه کوو تا نه خوشحاله شي کور ودان
ښه ته ښه انشاءالله شکر الحمدلله تاسو خاص ډېره مننه ښه ته به د نوم یو ځل بیا واخلې زما نوم دی حاجي عباسین ملکزی او رودات ولسوالۍ ما او اوس په ننګرهار کې میشت یم فعلا ژوند همدلته جلال آباد ښار کې او هم د جلال آباد ښار کې سرور مناهیا کې ښه کلي ته چکر وهې که نه رودات ته ولې نه چکر وهو اوس د پسرلي موسم دی بس هر طرف ته ننګرهار شین دی او بس هر خوا چکر ځای دی ښه د زړه خبره راته وکړه که نه چې کلی دې ډېر زیات خوښېږي که ښار دې ډېر زیات خوښېږي والله کلی هم خوښېږي او ښار هم دواړه خوښېږي دواړه وطن دی او وطن ښکلی دی ته وایې چې کلي کې هم خوشحاله یم او که ښار کې هم خوشحاله یم او ښار کې هم خوشحاله او بیا چې دلته عیدګاه کې ملګرو سره بیا خو بیخي خوشحاله یم ملګرو سره خو بیخي خوشحاله یم کلی کې خو پبجي هم کار نه کوي دا ملګري دوستان تا ورته زنګونه کړي وو که تا ته یې زنګ وهلی و چې راځه او بس، بنډار کوو ګپ شپ لګو عیدګاه ته ټول چې راځو یو بل ته تماس کوو چې بس راځئ عیدګاه کې بنډار کوو کینو دلته چیس کوو نور همداسې چپس او بلا بدله شیان شته دی چې سړی وخوري دا سامان دی همدلته یي بس ښه اوس دغه دی تېری مازدیګر دی او لمر سترګه هم په پناه کېدو ده چای مو اوس کړ که نه هو چای مو وڅښه ښه نور څه اراده شته دی که نه او که تاسو اشتیا لرئ تاسو ته هم دعوت درکوو ښه خوشحاله شي ډېره مننه ښه پوښتنه مې وکړله ما نوره څه اراده شته دی که نه چې خوراک څښاک دلته ترسره کوئ والله بس پکوړې هم شته چپس هم شته چې شی د چا ذوق وي بس همغې ته همغه ځان ته راغواړي نه ښه یعنې اډر مو ورکړی دی ورکړی دی ښه دا چې پسرلی دی کومه لنډۍ ټپه د سره شته دی که نه والله لنډۍ ټپه به را سره نه وي او یو شعر به ته ډالۍ کړم مهرباني وایي سترګې د یاقوتې ملغلرې سپین غاښونه او سر تر پایه درسته د شاهانو خزانه یې هی هی څومره زبردست څومره ښایسته ښه وروستیو کې که څه پیغام د سره وي مهرباني بس دغه پیغام د ځوانانو ته چې خپل وطن ته خدمت وکړي تعلیمونه وکړي او دا وطن موږ تاسو سره په غاړه موږ تاسو باید دې ته خدمت وکړو موږ تاسو دا وطن جوړ کړو او سرسبز یې کړو هر ځای کې بوټي وکړو ګلکاري وکړو چې دا وطن هم ښه ښکاره شي بس دغه پیغام د ځوانانو ته او د تعلیم پیغام هم ورکوم چې ټول د هڅه وکړي وطن په تعلیم پرمختګ کوي او موږ تاسو ټول باید تعلیمونه وکړو خوشحاله شي ډېره مننه دا چې تا وویل چې کلی مې هم خوښېږي او ښار مې هم خوښېږي دغه لنډۍ دې تا ته ډالۍ وي چې زما د کلي خلک خوښ دي او نه کبرجن دي نه لفظونه ماتوي ډېر ښه ډېر ښه خوشحاله شي ډېره زیاته مننه کور ودان خوشحاله شئ مننه خیر وسي ډېره زیاته مننه دوستانو یو ځل بیا هم ښه راغلاست هیله د ټول به راته ښه یاست بالاخره څنګ ته مې یو بل ځوان هم راغی او د ده سره به هم خبرې اترې ترسره کړو چې دی څنګه دی څنګه عیدګاه ته راغلی دی او ژوند پرې څنګه تېرېږي خبرې ورسره کوو ملتیا مو ترسره کوي ځوانه ښه انشاءالله شکر دی مننه خیر خوشحاله شي مننه نوم مبارک دی اکرام الله علیزاده یم ښه اکرام الله علیزاده کوم ځای بخیر همدغه جلال آباد اوسېدونکی یم دلته جلال آباد کې بیا د کوم ځای نارنج باغ ښه نارنج باغ کې بیا د کوم ځای مشکوک کوڅه مشکو کوڅه کې بیا بس خود مشکوک کوڅه بیا د خپلې کوڅې یعنې خپله کوڅې خپله کوڅه کې بیا د خپل کور یې بالکل ښه خوشحاله شي عیدګاه ته څنګه راغلی وې عیدګاه ته خو راځم او داسې مازدیګري کې ملګري راځي دلته والیبال کوو تر څو ساعت هم تېر شي او دغه ورځني کوم ټینشن نه دغه دي دا ختم شي او تمرین کوو مازدیګر راځو دغلته ملګري شته دی ښه اوس ځان ته راغلی که ملګري درسره شته دی فعلا ملګري خو فعلا لا نه دي راغلي را روان دي راځي په لاره کې دي زنګونه دې ورته کړي وو که څنګه او زنګونه مې کړي دي ښه کله چې دلته راځئ ته ورته زنګ کوې که هغې ته ته زنګ وهې والا خو بس اکثره پیازه مخکې شم یا هغه بس زنګ ووایه چې راځه وخت پوره دی او بعد د مانځه به دلته راځو د لوبه کوو والیبال هغه ریلیشنشپ سره ترسره کوئ یعنې بالکل همدغسې که دا چې والیبال تاسو کوئ والیبال خو طبعا سړی ستړی کوي وږي کېږي هم حتما که نه او همدې په خاطر یې کوو تر څو اشتیا هم برابره شي
او بیا هغه کور د لاړ شئ ښه ډېره ډوډۍ وخورئ. بالکل همدغسې دا تمرین ښیي چې هر تمرین انسان یې باید وکړي تر څو صحت ورسره برابر اوسي او هغه تر څو هغه اضافي وزن یې د انسان او یا دغه یې دغه ختم شي تاسو وایئ چې هم خرما هم ثواب هم چې دی ساعت تېرېږي هم چې دی هغه انسان ته فزیکان ګټه لري. بالکل همدغسې ده. ها پسرلی دی او دلته په دغه عیدګاه کې چې ګرځي او والیبال کې او دلته د ښایسته نارنجانو بوی دی څومره خوند اخلي؟ بالکل فضا خو ډېره صمیمانه فضا ده، ښکلې فضا ده او خوشحاله یو چې دغسې یو ځای موږ لرو او دا ځوانان پکې مصروفه دي او دا تر څو دغلته دا ځوانان خپل وخت تیر کړي او د بې ځایه کارونو او بې ځایه ملګرتیا او بې ځایه کارونو څخه بچ اوسي. دا غټه خبره. مننه. عیدګاه کې دلته څه کمبود دی او د څه کمښت دی چې باید حکومت یې ترسره کړي دلته؟ فعلا خو دغسې دی چې دغه باران وشي دلته نو موږ بعضې وخت کې لوبه پرون موږ لوبه کوله نو زه پکې راوملیده وه نو دغه د اوبو ځای چې دی لږ ګډوډ دی که نه اوبه جمع کېږي او نو دغه مشکل شته دی تر څو دغه دا ورونه صحیح جوړ شي اوبه ووځي. خدای مهربانه دی. دا چې پسرلی دی کومه ټپه لنډۍ د سره شته که نه د پسرلي په هکله؟ والا ټپه دې کو باید ټپاتې راشم نشته دی ټپه نه لرم. څه پیغام لري وروستیو کې مهرباني؟ پیغام خو دغه دی چې پسرلی دی او تر څو دغه بوټي او ونې چې دی شنې دي دلته موږ باید نورې وکرو راوړو او د دغه سرسبزه فضا ده د دې باید موږ شکر ادا کړو. شکر ادا کول یې دا دی چې پاکې وساتو او دغلته خلک راځي دغه چپس او پکوړې او دغه شیان خوري بې ځایه دا پلاستیکونه وانه چای تر څو دا فضا چې دی پاکه اوسي او زموږ او شنه او موږ پکې ناست دا به ښه ښکاري. خوشحاله شي. ډېره زیاته مننه. ټول ودان خیر ویسي. دوستانو بیا هم هرکلی هیله د ښه به یاست او دلته درې تنه قاري صاحبان دي دوی راغلي دي عیدګاه ته او دوی سره هم خبرې اترې ترسره کوو چې دوی څنګه دي او څنګه یې بنډار کړی دی او له کوم ځای څخه دلته راغلي دي. مالتیا مو کوئ موږ سره زموږ دا خپرونه تر پایه وګورئ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اوریدونکو زه توحید الله د لغمان څخه راغلی یم. چکر باندې راغلی او پسرلی ده شین باغونه دي. خوشحاله شي. ډېره مننه. خبرې درسره کوو دغه ملګري به چې دا دوی سره به مغه معرفت ترسره کوو. ته ښه انشاءالله قاري صاحب؟ شکر د خپله څنګه یې؟ خوشحاله شي. مننه. ستا نوم؟ زما نوم سید واجد الله دی د حز کې مینې. خوشحاله شي. ستا نوم مهرباني؟ زما نوم محمد تسل. د کوم ځای ته بخیر؟ د لغمان ولایت. دلته جلال آباد کې څه کوي؟ دلته درسونه وایم قرآن کریم وایم. ښه ډېر ښه. ته مهرباني؟ زما نوم به دا کړه به تاثیر الله بدرودات ولسوالۍ نه بدرودات او بدرودات یم. خوشحاله شي. ډېره مننه. قاري صاحب مختار بخیر انشاءالله؟ شکر الحمدلله. خوی خیر. مننه. دلته ننګرهار کې اوسېږي که نه هملته لغمان کې؟ نه ننګرهار کې اوسېږو دلته درسونه وایو دلته اوسېږو. مدرسه کې یاستئ؟ او مدرسه کې یو. ښه دا قاري صاحبان به دې همصنفین وي؟ او دا همصنفان دي دا دواړه. ښه عیدګاه ته دلته هر مازدیګر راځئ که څه؟ او هر مازدیګر راځو داسې تفریح کوو هر مازدیګر. د عیدګاه دا فضا څنګه ده؟ ډېره ښایسته ده ماشاءالله. هوا هم ښه ده او سیمه هم ډېره ښه سیمه ده. لوبې هم پکې کېږي داسې ارام هم پکې کېږي ذهن پکې جوړېږي نو ډېره ښایسته سیمه ده. نو تاسو په خپله دلته راشئ مازدیګري کې چای مې څښئ ناشته کوئ که نه دلته؟ او چې کله ته به هم یو ناشته کوو خو ته خو که نه ته به هم نه بس ورځو په وخت ځو په وخت راځو. ښه قاري صاحب دا رښتیا وایي؟ او رښتیا وایي. ښه څه بیا دلته مثلا مازدیګري کې بیا شنې چای ډېر څښئ تورې چای څښئ که څنګه؟ تورې چای شنې چای خو هر چېرته وي. تورې چای دې خوښېږي؟ هو. خوشحاله شي. ډېره مننه. ستا بیا څه خوښېږي چې د مازدیګري کې بیا دلته نوشي جان کې؟ زه سره یسم زه یم او دا یې دا نور ملګري را سره یي. هلته سوپ ته کښېنو سوپ خورو یا چپ سره وخورو بل شی وخورو. ښه د چا چې څه خوښېږي هغه رایه ورکوي او بیا هماغه شی یعنې خورئ او نوش جان کوئ. هو همدغسې ده. ښه خوشحاله شي. مننه.
ته څه خوري او ته څنګه عیدګاه ته راغلی وې ځان ته وایي که ملګري در سره وو ما خو سانډیوالانو بس هغې سره ناست وم تاسو چې ولیدلې نو رالم هم بس موږ خپله دا مرکې ډېرې زیاتې خوښېږي چې تاسو سره موږ خبرې وکړو په دې شنو ځایونو کې چې ولاړ یو نو موږ ته ډېر زیات خوند راکوي ښه انجوای کوي یعنې خوند اخلي او خوند اخلو بس هوا دغه داسې وه چې بس دغه شوې ده باران شوی بس هوا هم ډېره ښایسته شوې ده بس ډېر ښایسته موسم دی د چکر موسم دی نو ښایسته شنه اوس ته زموږ مینهوال یې که موږ ستا مینهوال یو یاره موږ ستاسو مینهوال یو چې په تاسو ډېر تکلیفونه تېروئ دلته چې راغلي یاستئ که نه نو واقعا بس خپلو هېوادوالو سره خبرې کوئ او موږ ډېر خوشحاله یو چې تاسو سره ولاړ یو دا چې پیلن په خپل وطن کې او بیا دلته د ښایسته ځای کې ولاړ چې چمن دی ښایسته یې نارنجانو بوی دی هوا هم ډېره خوندوره ښکلې ده څومره هغه د خوښۍ احساس کوې والله ډېر زیات خوشحاله یو ډېر ښایسته بس امنیت هم دی او که وګورو بس امنیت ته ډېر ښایسته امنیت هم دی او ډېره ښایسته هوا د نارنجانو بس بوی هم دی او ښایسته بوټي دی شنه علاقه ده ډېره زیاته خوشحاله شي ډېره زیاته مننه روسیو کې څه پیغام لري مهرباني په دغه پیغام هم دی چې ټولو ته چې خپل درسونه وایي بې ځایه وخت تېر نه کړي د مور او پلار ډېر زیات قدر وکړي خوشحاله شي ډېره زیاته مننه کور ودان تاسو نه ډېر زیاته مننه خیر وي مننه کاري صاحب محترم مهرباني ستا څه پیغام وي زما هم دا پیغام ده د وړو ته او ځوانانو ته چې خپل درسونه وایي خپل درسو سره کار ولري او مازدیګر رئیس تفریح وکړي او نور بېرته خپل درسونو ته لاړ شي خوشحاله شي ډېره زیاته مننه مهرباني کاري صاحب ستاسې څه پیغام وي زمونږ هم دغه پیغام دی چې هر څوک باید تعلیم وکړي او دلته چې عیدګاه ته راځي دا ځای باید پاک او منظم وساتي ډېره زیاته مننه کاري صاحب مهرباني روسیو کې ستاسې څه پیغام وي زمونږ هم دا پیغام ده چې د ورونو ویلي مدرسې وایي مکتبونه وایي تعلیم وکړي همداسې عصري علومو کې دیني علومو کې بس دغه ملک د عصري علومو ته هم محتاج ده دیني علومو ته هم ده موږ ته پکار دی چې دواړه وکړو بس همدا پیغام ده خوشحاله شي ډېره زیاته مننه کور ودان د برایټ لایف افغانستان ډیرو زیاتو درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسې موږ سره زموږ دغه ځانګړې پسرلنۍ خپرونه چې تاسو ته مو جلال آباد ښار عیدګاه مسجد کې برابره کړې وه چمتو کړې وه او تاسې موږ سره له فیل نه تر پایه ولیدله او وکتله ډیره زیاته مننه کور ودان یو ځل بیا چې په یوې بلې خپرونه کې زه کاظم احمد راشد ستاسې مالتیا کوم موږ ته اجازه راکوئ د یو خوشحاله سوکاله او آباد افغانستان ته هیله